په خیبر پښتونخوا کې د موټر سایکلونو کاروباریان وایي قیمتونه نور هم زیات شوي او د پېټرول او ډیزلو د بیو نه علاوه د خام مال د کمی او د ډالر د بیې د زیاتوالي له امله د خلکو د اخیستو توان ختم شوی او په روزګارونو منفي اغېزې شوي. دا هونډا په 95,000 روپۍ او دا په یو کال کې دا 2.5 لک روپو ته ورسېده. دا بل 70 چې کم دی دا عام 70 دا چینا لکه سپیډ وغیره شو دا په 40,000 روپۍ او 1,10,000 روپو ته په یو کال کې زمونږ روزګارونه ختم کړل، زمونږ کاروبارونه ختم کړل. دا ټول خلکو وګوره دکانونه داري بند شو، کاروبارونه پرې خودل. تاسو وګوره څوک ټکسیان ته وتل، څوک دیاړو ته وتل، څوک چې کم دی لکه هغه بالکل هیڅ قسمه سپورتانه حال زمونږ نشته لري. په پاکستان کې د موټر سایکلونو د کمپنۍ د اتحادیې وینا ده د جون په میاشت کې په کلیز بنیادونو د موټر سایکلونو خرڅ 42% کم شوی او یو موټر سایکل د 3,000 روپو نه واخله تر 100,000 روپۍ پورې نور ګران شوی. کاروباریان وایي د حکومت لخوا د زیاتو ټیکسونو، روپۍ د قدر د کمی او خام مال د نشتوالي له وجې اکثره خلکو خپل روزګارونه تړلي دي او په سلګونو خلک بېروزګارۍ سره هم مخ دي. هغه د نوي حکومت ټیکسونو سره یا د عام مټیریل هغې وي د مهنګایۍ سره یا په هغې باندې زیات ټیکسونو لګېدو سره ډېر زیات چې کم دی نه موټر سایکل کار ختم شو. د هغې وجه دا ده چې نوې اوس لوکل چاینیز برانډ چې کم دی نو هغه د 1,10,15,20 ته ورسېده. د یو عام د انسان یا د یو عام غریب سړي د یو عام طبقې د لاندې طبقې د خلکو رسایي هغې ختمه شوه. د موټر سایکلونو اتحادیه وایي په روان کال 2023 کې دا شپږم ځل دی چې قیمتونه زیات شوي او د هونډا کمپنۍ یو موټر سایکل CD70 بیا د 2 لک روپۍ نه زیاته شوې. همدغه رنګه د یو CB 150 موټر سایکل بیا 15 لک روپۍ ته رسیدلې ده. په وروستو کې مرکزی حکومت د بهر هیوادونو څخه د درآمداتو اجازه هم ورکړې، خو کاروباریان وایي د موټر سایکلونو زیات خام مال د چین نه درآمد کیږي او د ډالر د بیې د زیاتوالي له وجې خام مال ګران شوی او د ملک دننه د سامانونو د کمی له وجې د دې نیغ په نیغه اثر په قیمتونو پریوزي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.